د لغمان ولایت مسؤلینو بادپخ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د 1.10 میلیونو افغانیو په ارزښت د 4 پروژو پرانیسته وکړه او ترڅنګ د دغه ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو ستونزې نه نږدې واورېدې. د لغمان والي وایي چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د اوبو کانالونو ترمیم او د پاکو اوبو برابرول او د ژورو څاګانو کیندل شامل دي. د 310 لکو افغانیو په ارزښت په قیمت باندې تقریبا په دې ټولو پروژو باندې مصارف راځي او چې دا په دکې سرکونه دي، سربندونه دي، چک ډیمونه دي. نو الحمدلله چې مونږ انکشاف ترقی طرف ته رواني او همدغسې زه په ولسونو باندې غږ کوم چې انشاءالله مونږ مزید پروژې به په ټول لغمان کې نور هم عملي کوو. په همدې حال کې د لغمان د کلو او پراختیا ریاست مسؤلین وایي پخوا یې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر نورې پروژې هم عملي کړي دي. دا کوم پروژې چې په لغمان کې دي دا پروژې په افغانستان کې خلاصه څه چې هېڅ ځای کې نشته دی او دا د بخاري صاحب د پراخه هغه سینې برکت دی چې دا ټول پروژې د لغمان دپاره یې متوجه کړي. بادپخ پروژونه د دې خبرې شاهد دي چې د ځان بساینې قانون پروژه مو په بادپخ ولسوالۍ کې تطبیق کړه چې 419 کورنیو لپاره په مستقیم ډول خدمات وړاندې شوي دي. د بادپخ میشتو خلکو بیا د نوو پروژو د پیل کېدو له امله خوښي وښوده او د لغمان ولایتي چارواکو څخه یې په دغه ولسوالۍ کې د لا نورو رغنیزو پروژو د پیل کېدو غوښتنه وکړه. سرکونه وران دي، ویالې وران دي، بندونه وران دي، سراتیر څه باغات نه لرو، څه کلینیک هم خراب ده، د موږ وضعیت ډېر خراب ده. جمهوریت کې موږ غور دونه چانده کړی لکه نن چې کوم د والي صاحب وکوو او دا راغی د موږ د ستونزو سره له نږدې نه ولیدلی. د لغمان والي بیا د بادپخ ځایي خلکو سره په ناسته کې خلک د حکومت ملاتړ ته راوبلل او د دغې ولسوالۍ رغنیزې برخې ته یې د لا زیات پام ډاډ ورکړ. د لغمان والي همدارس خبرداری ورکړ چې هر چا په رغنیزو پروژو کې فساد وکړ پر وړاندې به یې جدي قانوني چلند وکړي. چې سل په سلو کې شفافیت پکې رامنځته شي، یعنې یو روپۍ خیانت نه منل، نه ملک سره منم، نه ولسوال سره منم، نه د منیسټر سره منم او نه د رئیس صاحب سره، هېچا نه مؤسساتو سره هېچا ته اجازه نه ورکوم. که په چا مې خیانت ثابت کړ بیا ورسره قانوني چلند کوم. د لغمان والي همدارس دغه سفر پر مهال د دغې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یو شمېر امنیتي پوستو او سرتیرو څخه لیدنه هم وکړه او د هغوی هڅې وستایلې. د بادپخ ولسوالۍ د لغمان مرکز مهترلام څخه غربي لور ته په کابو 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د خلکو په خبرې په تیر نظام کې له پامه غورځول شوي وه او هیڅ ډول د پام وړ رغنیزه پروژه پکې نه وه عملي شوې. سباون ساحل، وحدت نیوز، د بادپخ ولسوالۍ.